حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم. محترم سامعینو او ناظرینو، د دې پروګرام په تیره برخه کې ما تاسو ته یو بیان کړی چې په هغه کې مې دا خبره درته کړې وله چې قیامت راتلونکی ده، خو لیکن د هغه قیامت لپاره یو څو علامات دي. په دې علاماتو باندې به انشاءالله بحث کوو. ګورئ، تر ټولو غټه پیښه چې په تاریخ کې واقع سوې ده، که چېرته موږ او تاسې پام وکړو، دا هغه پیښه ده کله چې الله تعالی دغه کائنات پیدا کړ. دغه دومره غټ کائنات چې په دې کې الله تعالی بالفرض دغه ځمکه پیدا کړې ده، بیا د دې ځمکې لپاره یو محور پیدا کړی چې هغه لمر ده، بیا د دې محور یعنې د لمر لپاره نورې سیارې پیدا کړې ده، ټولې سیارې په د لمر باندې راګرځي. بیا د دې لمر لپاره یو بل محور پیدا کړی ده چې هغه کهکشان ده. بیا د هغه کهکشان لپاره نور ډېر لمرونه پیدا کړي دي چې حتی ساینسدانانو په میلیاردونو ښودلي دي چې هغه تر اوسه پورې ټول نه دي کشف سوي. دا ټول په دې کهکشان باندې راګرځي. بیا د کهکشان لپاره بیرته محور ټاکلی ده، بلیک هول ورته ټاکلی ده چې په دې باندې بیا میلیاردونه کهکشانونه راګرځي، او د بلیک هول په شان باندې په میلیاردونو نور بلیک هولونه دي چې تر اوسه پورې د هغوی کشف ساینسدانانو هم نه ده کړی. نو دا دومره غټ کائنات چې الله تعالی پیدا کړی ده، یقینا چې دا به یوه غټه پیښه وله په کائناتو کې، بلکې په خپله دغه کائنات یوه پیښه جوړه سوې ده. دوهمه غټه پیښه چې بیا پیښیږي، هغه به د دې ټولو شیانو له منځه تلل وي. الله تعالی چې دا دومره شیان پیدا کړل، دا خو غټه پیښه وله، خو لیکن د سترګو په رپ کې د دې ټولو شیانو بیرته له منځه تلل، دا هم یوه غټه پیښه ده. نو داسې یوه دومره غټه پیښه ده، له دې څخه تعبیر موږ او تاسې په قیامت باندې کوو. دغه قیامت ناڅاپي نه ده راتلونکی، بلکې خامخا به له دې څخه مخکې ځینې داسې کارونه کیږي چې هغه به خارق العاده وي، یعنې دا معنا چې د عادت خلاف کارونه به وي چې له هغو څخه موږ او تاسې تعبیر په اشراط الساعه یا د قیامت په علامو باندې کولی شو. په موږ او تاسې باندې لازمه ده چې دغه د قیامت علامې وپېژنو، خو لیکن داسې د دغو پیژندل به موږ او تاسې ته څه ګټه ورسوي. نو په تیره برخه کې ما تاسې ته ویلي وو چې دغه ګټې د قیامت د علاماتو ګټې پیژندل، دا به انشاءالله درته بیانوم. نو راځم اولې ګټې ته. هغه کومه ګټه ده چې د قیامت د علاماتو په پیژندلو سره موږ او تاسې ته رسیږي؟ اوله ګټه یې دا ده چې د دې علاماتو په پیژندلو سره د موږ او د تاسې د دین یو رکن چې هغه په قیامت باندې ایمان لرل دی، دا محکم کیږي. لکه څنګه چې په قیامت باندې د موږ او د تاسې عقیده ده، او دا فرض ده چې یو انسان به په دې عقیده لري چې قیامت راتلونکی ده، نو دغه رقم هغه شیان چې د دې قیامت لپاره مبادئ د مقدمه ده چې هغه علامات د قیامت دي، د هغوی پیژندل هم ضروري دي، په هغوی باندې عقیده لرل هم ضروري ده. بلکې د قیامت په علامو باندې ایمان لرل دا د دین یوه برخه ده. که چېرته موږ او تاسې پام وکړو، په حدیث جبرائیل کې یو اوږد حدیث ده، هلته دا بیان سوی ده چې جبرائیل علیه السلام نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی او ډېرې پوښتنې ورڅخه وکولې، چې د دې پوښتنو په ضمن کې دا پوښتنه هم وله چې مته الساعه، قیامت به څه وخت وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ما المسؤول عنها باعلم من السائل، هغه څوک چې پوښتنه ورڅخه سوې ده تر هغه چا زیات نه در باندې خبر چې پوښتنه یې کړې، یعنې زه او تو سره برابر یو، لکه ته چې نه یې خبر زه هم نه یم خبر. خو وروسته بیا جبرائیل علیه السلام پوښتنه ورڅخه کوي چې علامات یې څه شی دي، نو هلته بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت ځینې علامې ورته بیان کړلې. وروسته چې کله جبرائیل علیه السلام لاړی، دی خو د انسان په شکل کې راغلی و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ملګرو څخه پوښتنه وکوله چې آیا تاسې دغه انسان وپېژندو؟ هغوی ورته وفرمیل چې نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا جبرائیل علیه السلام راغلی و ستاسې د تاسې دین در وښیي. اوس که دلته پام ورته وکړو، پیغمبر علیه السلام د جبرائیل علیه السلام له ټولو پوښتنو څخه تعبیر په دین باندې وکاو، سره د هغو پوښتنو کې د قیامت علامه هم موجوده وله چې د قیامت علامې څه شی دي.
نو له دې څخه معلومه شوله چې د قیامت علامې دا د دین یوه برخه ده، باید سړی یقین ورباندې ولري. نو اوله فایده چې موږ او تاسو ته د قیامت د علامو په پېژندلو سره رسیږي هغه دا ده چې د دین دغه رکن چې ایمان بیوم القیامه ده دغه محکم کیږي. دوهمه فایده چې موږ او تاسو ته د قیامت د علامو په پېژندلو سره رسیږي هغه دا ده. ګورئ الله تعالی په د انسان په طبیعت کې یوه ماده پیدا کړې ده چې هغې مادې ته د علم النفس په اصطلاح کې حب الاستطلاع ویل کیږي یا په انګریزي کې ورته کیوریاسټي ویل کیږي. دغه ماده چې حب الاستطلاع ورته ویلی سو له دې څخه تعبیر داسې کیږي وایي دا یوه داسې ماده ده چې دغه انسان دې ته هڅوي چې نویو شیانو باندې معلومات ترلاسه کړي، نوي شیان ځان ته معلوم کړي، هغه کشفونه وکوي، نوي اختراعات وکوي او کوم شیان چې دته معلوم دي په هغه کې نوې څېړنې وکوي. دغه ماده انسان دې ته هڅوي. که موږ او تاسو ورته وګورو په دنیا کې دغه ساینس پوهان ډېر زیات مصرفونه کوي یوازې او یوازې د دې لپاره چې ځان ته ځینې شیان معلوم کړي، په هغو کې به یا فایده وي او یا به نه وي. اوس ګورئ په فضا کې څومره زیاتې سپوږمکۍ دي او د دې سپوږمکیو د پورته کولو لپاره له راکټونو څخه استفاده کیږي. هغه راکټونه څومره زیات قیمت لري او یا په فضا کې څومره غټ دوربینونه دي، لکه مثال جیمز ویب په مثال کې ویلی سو چې تقریبا 2-3 کاله مخکې فضا ته پورته کړی ده، 2 میلیارده ډالر مصرف ورباندې راغلی ده. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دوی هغه څه ځان ته معلوم کړي چې هغه دوی ته نه دی معلوم. دا ولې دی کوي؟ دا دومره مصرفونه ولې دی کوي؟ هغه معلومات دی څه کوي؟ هغه د دې لپاره چې حب الاستطلاع ماده په انسان کې موجوده ده. د دې مادې له مخې څخه انسان غواړي خپل ځان ته هغه څه معلوم کړي چې هغه دته نه دی معلوم. دغه رقم که دلته موږ او تاسو ورته وګورو الله تعالی موږ او تاسو ته فرمایلی دي چې قیامت راتلونکی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته فرمایلی دي چې قیامت راتلونکی ده، خو لیکن نیټه یې نه ده معلوم. نو انسان غواړي چې ځان ته دا معلوم کړي، د حب الاستطلاع د مادې له مخې څخه غواړي چې ځان ته معلوم کړي چې دا قیامت په څه وخت راځي. نو اوس خو موږ او تاسو دا نشو کولی چې یو جادوګر ته ورسو، یو کاهن ته ورسو، یا د ساینس له لارې هم نشو کولی چې دا ځان ته معلومه کړو چې دغه قیامت په څه وخت راځي. ځکه چې الله تعالی فرمایي ان الله عنده علم الساعه، د قیامت علم چې د هغه خاص له الله تعالی سره ده، بل هیڅ چاته نشته. اوس د موږ او د تاسو په نفس کې د حب الاستطلاع د مادې له اعتباره دغه هغه یعنی دا یو خواهش پیدا کیږي چې موږ باید په دې باندې خبر واوسو دا قیامت په څه وخت راشي. نو د دې مادې د مړولو لپاره بیا الله تعالی په قرآن کې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې موږ او تاسو ته ځینې داسې شیان راښوولي دي چې هغه علامې دي د قیامت لپاره. یعنی په دې معنا باندې چې کله دا شیان ښکاره سول نو قیامت نږدې ده. د قیامت هغه دقیقه نیټه خو یې نه راوښوله، لیکن د هغه لپاره یې ځینې علامات راوښول چې هغه بیا د قیامت په قرب باندې او د قیامت په نږدې واقع کېدلو باندې دلالت وکوي. نو دوهمه فایده د قیامت د علاماتو په پېژندلو سره دا سوله چې په دې سره د انسان د حب الاستطلاع ماده مړېږي. دا 2 فایدې سولې د قیامت د علاماتو د پېژندلو. نورې به ان شاء الله تعالی ور روانو برخې کې در سره شریک کړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.